عوایدو برخه کې چې کومې لاسته راوړنې لرو ستاسو په درانه حضور کې انشاءالله وړاندې کوم. اول خو د ټول نه د تیر کال په نسبت دغه زمونږ د امارت اسلامي د فتح نه وروسته دغه زمونږ اولنی مالی کال و چې مکمل الحمدلله د امارت اسلامي په حساب کې راغلو. زمونږ د تیر کال عواید چې 101.8 میلیارده افغانۍ وو او سږ کال زمونږ عواید چې دي هغه 194.4 میلیارده افغانۍ دي چې دغه الحمدلله 20% زمونږ د عوایدو زیاتوالی ښیي د تیر کال پرتله. چې په دې 194.4 میلیاردو کې زمونږ مصرفیتونو 14.8 میلیارده، زمونږ NTR یا غیر مالیاتي عواید زمونږ 22.9 میلیارده، زمونږ د ریاست ارزای خدمات مالیه دهندگان 21.8 میلیارده، زمونږ د زون عواید مرکز 2.1 میلیارده او زمونږ د بررسي د ریاست 1.1 میلیارده چې ټول ټال 2.9 میلیارده افغانۍ کېږي. دغه زمونږ ټول عواید دي چې دکې بیا زمونږ ټول ټال د عوایدو او د ګمرکاتو 194.4 میلیارده کېږي چې په دې کې څنګه چې ما مخکې ما تاسو ویلي چې 20% زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان اسلامي امارت د پالیسي پر بنسټ او د خصوصي سکتور په مشوره د مالیاتي قوانینو د ترتیب چې په نږدې وخت کې به انشاءالله منظور شي. د مالیاتو په برخه کې ټول غیر شرعي موارد چې له جملې د مالیاتو د برخې مالی جریمې، سود او ټیکټانه او ورته موارد له منځه تللي دي. د واک صلاحیتونه صحي نهادونو دپاره، د ودونو د تالارونو دپاره، د بررسي بادي دپاره، د بررسي د اجرااتو دپاره، د مالیاتي محاسبینو او د اصنافو د درجه بندي او مالیاتي استخباراتو طرز العمل نه ترتیب شوي او منظور شوي دي الحمدلله. د بشري منابعو تشکیل د وظایفو پر اساس چې فنکشن بیسډ ورته ویلی کېږي هغه تعیین او تنظیم شوی دی.